په یوه دقیقه کې دننه د خپلې ښځې خلاصولو طریقه. سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دوستانو، زموږ ټولې ویډیوګانې تاسو ته د جنسي اړخه پوره معلومات درکولو لپاره دي، نو له موږ سره اوسئ. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته داسې یو طریقه ښیم چې تاسې په دې طریقې عملي کولو سره به کولی شئ چې تاسې خپله ښځه په یوه دقیقه کې دننه خلاصه کړئ. یعنې که تاسې هر څومره کمزوري هم یاست او ډېر ژر انزالېږئ هم، خو بیا به هم تاسې کولی شئ چې خپله ښځه ډېر ژر خلاصه کړئ. او دا طریقه ځکه زه تاسې ته ښیم چې نن سبا زیاتره ځوانان داسې دي چې هغوی ډېر ژر خلاصېږي. یعنې څنګه چې د ښځې سره سیک شروع کړي نو هغوی خلاص شي او د هغوی ښځې خلاصې نه شي. نو څه ټایم چې د هغوی ښځه خلاصه نه شي نو هغې ته خوند میلاو نه شي، او چې څه ټایم هغې ته خوند میلاو نه شي نو هغه کوښښ کوي چې د نورو خلکو په ذریعې سره خپل خوند حاصل کړي. یا خو بیا د لاس یا ګوتې نه کار اخلي، یا هم داسې کوي چې نورو خلکو سره زنا کوي، چې د دې نه بیا قسم فتنې جوړېږي، ان مرګ ته هم خبره رسېږي. ځکه ښځه او سړی چې د پښتنو په علاقه کې ګیر شي نو دواړه هغوی وژني. نو د دې نه ښه خبره دا ده چې هر خاوند وکولی شي تر څو خپلې ښځې خوند حاصل کړي، یعنې خپله ښځه خلاصه کړي چې هغه بیا د زنا وغیره نه بچ وي او د خپل خاوند نه خوند حاصلوي. خو دوستانو، د دې نه مخکې زه تاسو ته طریقه وښیم. که چېرې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ، تر څو همدغسې معلوماتي ویډیوګانې د ټول نه اول تاسو ته در ورسېږي. دوستانو، نن سبا زیاتره ځوانان نشي کولی چې هغوی خپلې ښځې خلاصې کړي او هغوی ډېر ژر انزالېږي. نو هغوی کسانو ته ښوم چې اول دې خپل علاج وکړي، خو بیا هم که علاج یې کولی نه شي نو هغوی دې داسې وکړي چې څه ټایم د خپلې ښځې سره کوروالی شروع کوي نو د هغې نه دې 10 دقیقې مخکې یو کار وکړي. هغه کار دا دی چې هغوی دې وسلین راواخلي، خپل لاس دا 2 ګوتې دې پرې غوړې کړي او د خپلې ښځې شرمګاه دې هم غوړه کړي او په 2 ګوتو سره د خپلې ښځې شرمګاه تر هغې وسولوي چې تر څو پورې هغې شرمګاه په مکمل توګه لمده شوې نه وي، چې دا کار به 10-12 دقیقې ټایم واخلي. نو څه ټایم چې د هغې شرمګاه په مکمل توګه باندې لمده شوله نو د هغې نه بعد به خپل ذکر رانیغ کړئ او د هغې په شرمګاه به یې ور دننه کړئ. نو څنګه چې تاسې د هغې سره شک شروع کړئ نو په 1 دقیقه کې دننه به ستاسې ښځه خلاصه شي او هغې ته به پوره زیات خوند حاصل شي. او بیا به هغې ته دا ضرورت نه وي چې فتنو وغیره ورته لار هواره کړي، یعنې یا د بل چا سره زنا وکړي یا هم په لاس سره خپله مني وباسي. نو دوستانو، دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې ورسره لایک یې کړئ، ملګرو سره